ایران او پاکستان کې د کرونا له لاسه مړینه اوج ته رسیدلې او هرات کې 15 افغان سرتیري ووژل شول. لیدونکو سلام ستړي مه شئ، پام وکړئ دوه ډېرو مهمو خبرونو ته. د افغانستان په دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د کرونا له لاسه مړینه اوج ته رسیدلې دي. د ایران د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې دوی په تیره یوه شپه ورځ کې له ډسمبر راهیسې د مړینو تر ټولو لوړ شمېر ثبت کړی. د روغتیا وزارت ویان د سیما لري تایید کړی چې په 24 ساعتونو کې 258 کسان د کرونا له لاسه مړه شوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ویل چې د مړینو د شمېر او د کرونا د مثبتو پیښو زیاتوالی په ایران کې د کرونا د انګلیسي بڼې د خپرېدو له امله دی چې د خبره له عراقه ایران ته رسېدلی. د ورلډ میټریس انفو ویبپاڼې له مخې په ایران کې پر کرونا د اخته خلکو شمېر له 2,80,140 کسانو اوښتی چې له ډلې یې 4,490 کسان مړه دي. اخوا پاکستان کې بیا کرونا په یوه ورځ 114 کسان مړه کړي. په پاکستان کې د کرونا د څارې ادارې چارواکو یکشنبه دا اعلان وکړ. د ادارې په خپل بیان کې اندېښنه ښودلې چې د 114 کسانو مړینه بېسارې او د جدي اندېښنې وړ ده. په پاکستان کې پر کرونا د ټولو اخته خلکو شمېر له 2,140 ته رسیږي چې له ډلې یې 15,443 کسان مړه شوي. او د افغانستان په هرات کې پرون 15 افغان سرتیري وژل شوي. د هرات د امنیې قماندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې یکشنبه ماښام 3 پولیس د هرات ښار په 11مه حوزه کې د سړک غاړې یو ماین چاودنې ووژل. اخوا د یکشنبې په ماسپښین موټرسایکل سپرو بریدګرو د تورغونډۍ په بازار کې 2 افغان سرتیري په ډزو وژلي دي. د هرات والي عبدالواحد قتلي د پیښې تایید کړی، ویلي دي چې یو وسلوال بریدګر هم په ځوابي ډزو کې وژل شوی. تر اوسه پورې چا د دغې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.